زیات قبض راتلل یو انسان ته د یخنۍ په موسم کې د کومو وجوهاتو زیاتر کېږي او د دې نه د خلاصي دپاره ذریعه کمه ده. د ټولو نه اول خو په یخنۍ کې کله چې انسان اوبه ډېرې زیاتې نڅښي او دا ډیهایډریشن طرف ته روان شي، مطلب اوبه پکې کمې شي، نو د اول وجه دا ده چې انسان ته قبض کېږي. دویمه خبره ده چې کله انسان ګرم خوراکونه کوي، غوښه خوري، همدغه شان لوبیا خوري، نور دا ګرم څیزونه چې او د دې د وجې هم انسان ته قبض راځي. دریمه خبره دا ده چې کله انسان بار بار په دې یخنۍ کې چای څښي، نو په چایو کې کیفین دي او کیفین ډایورټیک دي، یعنې د انسان د وجود نه بهر ته اوبه وباسي، نو د دې د وجې هم قبض راځي. او څلورمه چې کومه وجه ده، زیاتر فزیکل اکټیویټي نه کوي، یعنې اکسرسایز ورزش نه کوي چې د هغې د وجې د هغه د کولمو کوم پیرسټالیک مومنټ دی هغه زیاتر نه کېږي چې د هغې د وجې هم انسان ته قبض راتلی شي. نو د دې نه د خلاصي دپاره اسانه ذریعه دا ده چې د 8 ګیلاسونه ونیسه تر 10 ګیلاسو پورې اوبه تاسو روزانه خامخا څښئ. دویمه خبره ده چې په خپل خوراک کې سبزي خوړل خامخا شامل کړي او میوه دانه شامله کړي چې په دې کې فایبر دی او میوه دانې سره سره په سبزي کې اوبه ډېرې زیاتې دي چې دا ستاسو د قبض کمولو طرف ته ډېر زیات مدد کوي. دریم دا چې روزانه 20 منټو نه ونیسه تر 10 منټو پورې ایکسرسایز جاری ساتئ چې د ایکسرسایز سره ستاسو په وجود کې کومه وینه ده د هغې رفتار هم په بهتروالي طرف ته شي او ستاسو د کولمو ولایت چې کوم پیرسټالیک مومنټ دی هغه هم بهتروالي طرف ته ځي. نو دا یو څو خبرې دي چې زیاتر په جمع کې انسانانو ته قبض د دې د وجوهاتو کېږي او خلاصي هم دغه ذریعې دي. دغه شان میډیکل انفارمیشن لپاره زموږ سره اوسئ او که چیرې دا ویډیو انفارمیټیو وي د خپل فرند سره د معلوماتو لپاره شیر کولی شئ.